په ویډیویي کې د میرمنې ادعا او د قاري سعید ځواب. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په خپلواک نیوز چینل کې ورته ښه راغلاست وایم. د نورو تازه خبرو دپاره خپلواک نیوز چینل در سره سبسکرایب کړئ. په خپره شوي ویډیو کې دا میرمن ځان الهي معرفي کوي او بیا وایي چې په تېره څلوېښتمه میاشت کې کله چې برحاله ویان و، قاري سعید خوستی په زور او جبر د ملي امنیت ریاست دننه له ما سره نکاح وکړه. زه ډېره ووهل شم، هلته پر ما تېری وشو، نه پوهېدم څه وکړم. دوی فلم رانه ډک کړ. سعید خوستی مې ویډیو ډکه کړه. الهه په دې ویډیو کې ادعا کوي چې ډېرو کرکټرونو کارونو ته یې اړ ایستلم، هره شپه یې پر ما تېری کوه او وهلم ټکولم به یې. قاري سعید خوستی: په رب العالمین قسم دی، هغه ته حتی ما څپېړه نه ده ورکړې. که هغه د اسلامي امارت په محاکمو باور لري، را دې شي په ما دې عریضه وکړي. که زه مجرم شم، محکمه دې ماته سزا راکړي. که د امارت په محاکمو باور نه لري، هغې محکمې ته دې تګ غواړي، زه ورسره تیار یم. لطفا له فامیلي موضوع سیاسي استفاده مه کوئ. زموږ د نن ورځې خبري ټولګه تر همدغه ځایه وه. تر بیا ښه وخت.